کوم. ما د امارت اسلامي څخه زه شخصا د افغانستان سرباز او د جمهوریت کارکوونکی یم. د افغانستان سرباز او د جمهوریت ادارې کارکوونکی وم. هیڅ نسم ویلی چې ستاسو څخه یا د امارت اسلامي څخه په کومو الفاظو مننه وکم. تاسې په اول کې موږ ته جناب جنرال صاحب تاسې موږ ته قاتلین د موادو مخدرو قاچاقبران یعنی وحشت دهشت معرفي سوي وس جناب جنرال صاحب. زه در سره جنګېدلی یم و په روزګان کې در سره جنګېدلی یم، په جلال آباد کې در سره جنګېدلی یم، په پکتیا کې در سره جنګېدلی یم. ولې سخت افسوس کوم چې خپل د ورور سره جنګېدلم خو ولې نه پوهېدلو په کښته سطحه سربازان نه پوهېدل جناب جنرال صاحب. زه په دې مطمئن یم چې ته نن ځې د هغه سرباز و یتیمانو ته وړه غوړي خوراکي مواد خپل پر اوږو وړې خپله ورځې. قسم دی که زما یو جنرال زما پوښتنه چې زه کارمند وم زما د فامیل پوښتنه نه کوله او نه هم دا شرم ورتلی چې زه د ده کور ته څنګه ورسم. مګر هم تاسو بیا هم زه درته وایم بخښنه غواړم د امارت اسلامي څخه او منندوی یم چې هغه زما د سربازانو د یتیمانو پوښتنه او احوال نیسي او فکر یې باندې دی. نړۍ مننه ستاسو څخه جناب جنرال صاحب. بس نور څه ویل نه لرم. که وایم لاندې به ولاړ سم او که وایي چې یا کښېنه که کم د امارات څوک راځي او نیوکه کوي بیا به د جمهوریت څوک